د زیتون د پاڼې ایرانوونکې طبیعي ګټې. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ موضوع مو د زیتون د پاڼو په اړه ده. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د وچ چای په ځای د زیتون د پاڼو کارول ډېر ګټور دي. ډاکټران وایي د زیتون پاڼې د زړه د ناروغیو، د پوټکي او مثانې سرطان، تور زیړی، ټیټ فشار او ځینې نورو ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. د نوو طبي موندنو له مخې د زیتون پاڼې د اورلوپین په نامه ځانګړي کیمیاوي مواد تولیدوي چې د زخمونو د پړسوب او جلد د خارښ د مخنیوي لپاره ګټور دي. په نیویارک کې ډاکټر چارلز پارسل وایي د زیتون په پاڼې کې انټي اکسیډنټ ماده شته. همدغه راز دا پاڼې ویټامین A او ویټامین B9 هم تولیدوي چې د بیلابیلو رنځونو لپاره ګټور دی. نوموړی وایي د وچ چایو په ځای د زیتون د پاڼې کارول هم صحت خورا ګټور دی. د زیتون پاڼې نورې ګټې. د ډاکټرانو په وینا د زیتون پاڼې د پړسوب د روغولو او کینولو لپاره ښه دی. د زیتون پاڼې د جلد د خارښ د آرامولو لپاره هم ښه دی. د نوې څېړنو پر اساس چې پر حیواناتو شوي دي، د زیتون پاڼې د سینې د پوټکي او مثانې د سرطان په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي. په زیتون کې شته کیمیاوي مواد ذهني وده کې هم مهم رول لري. په خاصه ډول الزایمر ناروغۍ په مخنیوي کې هم رول لري. راپورټ وایي په دغه پاڼو کې شته کیمیاوي مواد هغه علتونه وژني چې عقلي او ذهني ځواک کمزوری کوي. د څېړنو پر اساس ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې د زیتون پاڼې د وینې د ټیټ فشار، د زړه ناروغۍ او د تور زیړي په مخنیوي کې هم ګټور تمامېږي. تر ټولو مهمه یې دا ده چې د زیتون پاڼې اسید هم لري چې انسان ته انرژي ورکوي. مننه دوستانو چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.